د بنو د ویژې له اوږې منډۍ ته د کاروبار په حواله باندې په ګډ د جنوبي اضلاع کې یو ځانګړی حیثیت او شناخت حاصل دی. دلته د بنو نه پرته د لکي مروت او فربنو یو شمېر سیمونه هم زمینداران اوږې راوړي او دلته یې بیا په سوداګرو او کاروباریانو باندې پلوري. خلک یې میشته راوړي د میندور میجی دا دوی په کمیشن و دا خرڅوي. دغه خو میشته د سین وزیر نارسي د پوی نه د سین نه د مروت نه د اغنا بیٹانی نه د تپیې نه د وزیرستان نه ماما خیل مندیو میش د بانی ټول بنا ایجا ډیرا کری کورګمان کری او میشتر دریمي. د بنو ویژه له اوږه په مارکیټ کې د نورو سیمو د اوږې نه لوړه بیه لري او خرید و فروخت یې زیات کیږي چې وجه یې ابو هوا ښودلی شي. ایبان ایرا ځکه قیمتي ده چې سبزایي قیمتي ده، میوه قیمتي ده، بیه خوږه ده، دغه په وجه باندې ایبان هر شی قیمتي دي. د بنو د دې منډۍ نه د خواوشا سیمو اوږه د ملک بېلابېلو سیمو ته لیږلی شي چې د زرونو په شمېر خلک ورسره په کاروبار دي. میش خو دغه کراچي ته، گجراوالی ته، لاهور ته، سکر ته، حیدرآباد ته، وړې وړې ټولې بدورې ته، فیصل آباد ته، د پنجاب ته، سیند ته میجې بلاژي. پریش کل خلک په 9000 10000 11000 سے تخم وخسته او کرل یې وې شارج په 1500 2000 2500 3000 سے خرڅېږي. سکل که څه هم په مارکیټ کې د اوږې د ټیټې بیې په وجه باندې زمیندارانو ته توانونه ور اوړېدلي دي، ولې د راتلونکي کال نه دوی د اوږې د قیمت او پیداوار په حواله باندې ډېر امیدونه لري. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.